په وهمونو او په شکونو دې ځان مړ کو په وهمونو او په شکونو دې ځان مړ کو یره خو په ګناهونو دې ځان مړ کو ما په دواړه مخه ښکل که چې جګ جوړ شي ما په دواړه مخه ښکل که چې جګ جوړ شي د مولا په تعویذونو دې ځان مړ کو زه وده شه سار به بیا ځي مزدوری له زه وده شه سار به بیا ځي مزدوری له او نیمه شپه ده په سوچونو دې ځان مړ کو روح خو نه روح خو نه یې بهاره لیونې په پردو غمونو دې ځان مړ کو ګرانو مینوالو ملګرو ستاسو ورور ستاسو ملګری صاحب مانیروال یم او پروګرام ادبي ملګرو کې درته یو ځلې بیا مخاطب شومه ملګرو څنګه چې زموږ د پروګرام نوم ادبي ملګري دي موږ کوشش کوو چې په پروګرام کې ادبي ملګری ځان سره کښېنو او تاسو نه شعرونه غزلې خبرې ډالۍ کو ملګرو راغلی یم ساول ډیر ته مردان کې یو ځان لکلی دی ساول ډیر هلته راغلی یم او په پروګرام کې را سره او زما در څنګ یو داسې ملګری دی چې ډېر ښه لیکې کړی دی او ډېرو کمو ملګرو به لیدلی موږ کوشش دا کوو چې موږ نوي ملګري راولو واجد احساس را سره په پروګرام کې ناست دی غواړم چې ول هغې سره یو څو خبرې وکړو بیا ترېنه شعرونه واورو احساس صاحب پروګرام کې درته په خیرالي وایم وعلیکم السلام صاحب مانیروال صاحب ډېره مننه چې تاسو راغلې د مانیری نه او دلته زموږ دې کلي له راغی ستاسو ډېره مننه ډېره مننه دا ستاسو حق دی موږ به راځو تا د پښتو ژبې دپاره کار کړی دی او موږ کوشش دا کوو چې داسې ملګري راوغواړو او ځان سره پروګرام کې میلمانه کو احساس مینوالو ته به څه ډالۍ کوې څه دې راوړي دي پروګرام ته څه غزل به ورته ډالۍ کړم ارشاد چې هپه په راتلو نه یم انتظار سړی هپه کی دا بعضې کار مړه د یار سړی هپه کی او زمونږ د دې خلکو غټه دا بدقسمتي ده زمونږ د دې خلکو غټه دا بدقسمتي ده بېکاره سړی خوښ کي او د کار سړی خفه کي زمونږ د دې خلکو غټه دا بدقسمتي ده بېکاره سړی خوښ کي او د کار سړی خفه کي دا زه یوازې نه وایم بلا خلک لګیا دی دا زه یوازې نه وایم بلا خلک لګیا دی او چې غم د بلتانه په یو ناتار سړی خفه کی او عشق په تمه ناست وي چې خبر به د یار راوړي په چپه خوله چې راشي نو ریبار سړی خفه کی او سر په سنګل راته ایښودې دا یوې سر په سنګل راته ایښودې دا یوې احساس ستا غمګین اشغار سړی خفه کی ډېر خو قابل ته دې کورسۍ جانانه نه او تاویدې قابل ته دې کورسۍ جانانه نه او تاویدې او دا تنده مشری جانانه نه او تاویدې او ته ګوره ادم خان پیاړو سترګې پورته نه کړي ته ګوره ادم خان پیاړو سترګې پورته نه کړي دا غږ د دورخانۍ جانانه نه او تاویدې او بې وخته دې پیالۍ په لاس کې راکړه رانه لاړي بې وخته دې پیالۍ په لاس کې راکړه رانه لاړي او دا وخت مې د پیالۍ جانانه نه او تاویدې ګرانو مینوالو د احساس صاحب نه غزل واورېدو خو داسې په یو غزل باندې نه پرېږدو راځئ چې په شریکت یو بل غزل واورو په شریکت خوندونه واخلو ډېره مننه غزل دی چې هر چا به ډېر زیات خوښولو تصویر ما به چې ستا چاته ښودلو تصویر او چې به د شپې کله را یاده شولې چې به د شپې کله را یاده شولې ما به د زړه پورې نیولو تصویر او ډېر به خفه شوم بېقراره به شوم ډېر به خفه شوم بېقراره به شوم تا چې به ما نه خپل غوښتلو تصویر او هغه چې مینې نه نفرت به یې کوو هغه چې مینې نه نفرت به یې کوو هغه سړي نن ښکلولو تصویر او هغه احساسه دومره ښکلې نه وه هغه احساسه دومره ښکلې نه وه چې تا یې خپل شعر کې ستایلو تصویر ډېر خو ملګرو د احساس صاحب نه م شعرونه واورېدل او غواړم چې په توده کې ترې یو بل غزل هم واورو او خوندونه ترې واخلو احساس صاحب خپلې مینوالو ته بل غزل هم ډالۍ که ځکه چې شاته شینکۍ دی باغ دی موسم انور راختېدلی دی ځکه ډېر زیات ساړو ډېر ښه لګي او له شعرونو هم را باندې ښه لګي غواړم چې ملګري هم ترېنه خوندونه واخلي او مونږ ترېنه هم واخلو ډېره مننه غزل دی چې د ستا د لاسه په زړګي بیمار شوم اوس نه رغېږم بیخي بیمار شوم
او د جدایه اور مې لیدلی نه و د جدایه اور مې لیدلی نه و تا په هغې اور کم ستی بیمار شم او ما چې غټې سترګې ولیدلې یارانو زه پې سمدستي بیمار شم او هغه په ما پورې مسکی شي خاندي څه ګډې وډې ویم ذهني بیمار شم او احساس زلفې یې خورې کې په مخ زه یې په زړه کړمه زخمي بیمار شم. ډیر خو ډیره زیاته مننه احساس صاحب، تاسو موږ له ټیم راکړو، تاسو موږ سره شعرونه شریک کړو. ملګرو که ساګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودي نو ډېر زر به وي چې په یو بل پروګرام کې به د یو نوي ملګري سره بیا مخاطب کیږو. در هغه دمه پورې هغه ساعته پورې خپل قربه صاحب مانیروال له ورکړي اجازت، چرته هم چې ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.